ځان ته راشي او که بهر ته سړی لاړ شي ځان ته راشي او که بهر ته سړی لاړ شي د آرام لپاره چېرته سړی لاړ شي په خپل زړه دې اړولې د حیرانه په خپل زړه دې اړولې د حیرانه یوه ورځ چېرته چکر ته سړی لاړ شي. د ویاړ میډیا د غزل ماښام خپرونې درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزوینې مو ومنئ. په دې تمه چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. د غزل ماښام خپرونه در پیل شوه. کوربه مو زه عبدالرحیم فدا یم. خوشبختانه نن د دې خپرونې په درشل کې د هېواد په کچه ستر شاعر، لیکوال او د طب د برخې ډاکټر ډېر قدرمن ملګری ښاغلی ډاکټر حنیف حیران میلمه دی. د حیران صاحب سره به د ده په شعرونو، د ده په ژوند، د ده په ادبي هڅو بحث ولرو. ځای ځای به له ده څخه یو نیم شعر هم اورو. ډاکټر صاحب ډېره زښته زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او دا زموږ ته جونګړی راغلی، کور مو ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم تاسو ته فدا صاحب محترم دی، تاسو ټولو همکارانو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته خپله مینه او احترامات او ښې پیرزوینې وړاندې کوم. قربان، ډېره مننه. حیران صاحب پیل به په پوښتنو وکړو، بیا به ځای ځای شعرونه هم اورو. په عموم کې په اوس وخت کې که موږ شعر ګورو یا شاعران ګورو، شعر ډېر ښه مخته روان دی. ستاسو په اند په اوسني وخت کې دا چې موږ ښه شاعر ومومو، ښه شاعر چا ته ویلی شو؟ اصلا خبره دا ده چې ویل کېږي چې د خوشحال بابا، د رحمان بابا، د عظیم خان شیدا، پیر محمد کاکړ، د دغو ټولو شاعرانو په دورونو کې داسې په سلګونو، په لسګونو سلګونو شاعرانو چې تاریخ هغوی نه دی راخیستی، له هغوی ځینې یو راخیستلی ده. ولې دا کار کړی ده؟ ځکه چې هغه څوک په تاریخ راخلي چې هغه په راخیستلو وارزي، له هغوی ځینې یو راخیستلی ده. په دې دور کې موږ او تاسو ګورو چې په لسګونو په سلګونو شاعران دي، خو تاریخ هغه څوک ساتي چې خپل شعر ته ایوب صابر وایي چې له زړګي نه وینه وڅڅوم باید شي، زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه. چا چې د زړه وینې ورکړې وي، چا چې دا پاللی وي، هغه تاریخ ممکن وساتي. څوک چې تاریخ وساتي هغه ته موږ ښه شاعر ویلی شو. دا چې په حاضره کې څوک دا قیاس نشي کولی، دلته خو له بده مرغه داسې ویلی شو هر څوک چې ښه شعاري شاعري کوي هغوی ته خلک ډېر واه کوي، درباري یا شعاري یا مثلا نور. نو هغه داسې وي چې ممکن هغه تاریخ ونه ساتي. نو څوک چې ښه شاعري کوي تاریخ هغه ډېر ممکن ډېر د ګوتو په شمېر شاعران دي، نو هغه به تاریخ هم ساتي. نو زه هغوی ته هم هغه چا ته ښه شاعر وایم چې هغه په اصطلاح په ټوله معنا خپل ادب او فرهنګ او ژبې او کلتور او دې ته ژمن وي او د زړه وینې ورکړي وي او نوښت یې پکې کړی وي، د یو سبک کم تر کم یو سبک یې ځان ته پیدا کړي، یو لیکلار یې ځان ته پیدا کړي، نو ممکن هغه ښه لیکوال او ښه شاعر. نو که یو ښه شاعر مثلا یو څوک دی د یو چا په لار باندې ځي، مګر شعر یې ښه شعر دی، نو هغه ته موږ ښه شاعر ویلی شو؟ دا خبره فرض نه ده چې یعنې مثلا یو چا په لاره، هر شاعر د بل چا په لاره پسې ځي. یو وخت کې دی خپله لاره خپل سبک ویلی ته یې راځي. په دې ژوندیو کې موږ ډېر ګورو. کاروان صاحب ځان ته سبک لري، سعود ځان ته لري، درویش زورانی ځان ته شعر لري، ممتاز ځان ته لري. ممتاز زما ملګری دی، دی خپله په ډېر وروستیو کې خپل سبک چیکتن سوی، هغه نه مخکې د نورو خلکو تقلید کوو. کاروان صاحب همداسې در واخله، سعود همداسې در واخله، درویش داسې در واخله. دوی د یو چا پیروان وي یو وخت کې دی خپل سبک خپل لاره بیلوي. نو خبره دا ده چې خامخا کیدای شي چې یو څوک د بل چا پسې روان وي، خو کولی کیدای شي چې دی خپل هم ښه شاعر شي. ډېره مننه.
حیران صاحب په اوس وخت کې شعر او شاعري ډېره ښه په درس کې روانه ده. د هغې سره په څنګ کې نثر په کوم حالت وینئ؟ نثر ته په کوم ډول کار روان دی؟ کېږي نه کېږي؟ موږ له ګل پاچا الفت وروسته د استاد ګل پاچا الفت وروسته داسې څوک لرو چې هغوی دې په نثر کې کار کړی وي؟ که کړی په کوم ډول یې کړی دی؟ د شعر او شاعرۍ په برخه کې خو موږ بلا شاعران لرو، په دغه برخه کې څومره کار شوی دی؟ اصلا څومره چې په کار د ډېرو د پخوانیو خاصتاً د 50 ستورو یو دا چې موږ بعضې وخت موږ د شعر تر رسالت انکار وکړو، یا مثلا داسې ووایو چې یاره بس شعر مه لیکئ. حتی شپون صاحب یوه ورځ افغان ادبي بهیر کې ناست وم، ما دا خبره مخکې هم کوله، هغه وایي چې بس ته دا 5 کسه چې دي پلانکی او پلانکی د شعر لیکي، دا نور د شعر نه لیکي. زه د دې خبرې مخالفت مهالته هم وکړو، زه اوس هم وایم چې نه، د دې شاعر یا د شعر رسالت چې دا په خپل ځای باندې موږ وایو چې استاد حبیبي، استاد عبدالشکور رشاد، استاد الفت او استاد رښتین، حتی د دې ژوندیو پورې چې استاد رفیع د استاد صمیم د دوی ټول د شعر له لارې راغلي دي نثر ته. د نثر په مقام کې ښه ځلېدلي دي، بیا یې شعر پرېښی دی یا یې کم لیکلی دی. مطلب دا ده چې نثر ته د شعر په زینه باندې ورختلي دي. نو د شعر له رسالته موږ انکار نسو کولی. البته د نثر خپل مقام ده، د خپل ځای ده. دا چې څومره په کار ده هومره کار ممکن نه وي شوی، هغه خو څومره چې په کار ده ممکن په شعر کې هم لیک شوی یا کم شوی وي. ځکه په پښتو ادب کې موږ وایو 80 میلیونه پښتانه دي، نو باید دوی دا چې د 80 میلیونو څوک نمایندګي کوي هغه ته باید ډېر خلک ولري. خو داسې هم نه ده شوې چې موږ وایو چې نه له الفت صاحب نه وروسته په نثر کې کار نه ده شوی. ډېر کار شوی ده، خصوصا په دې 21مې پوړې پېړۍ، په دې اخري 10 15 یا 20 کالونو کې چې پښتو ادب ته څومره کار شوی، په تېره پوره پېړۍ کې نه ده کار شوی. موږ او تاسې ګورو چې د څېړنې په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د طبابت کې، په ساینسي علومو کې، په دې ټولو برخو کې، حتی چې هغه د انټرنیټ برخه ډېره خواره وه، حتی پښتو اوس د انټرنیټ ژبه شوله، د ګوګل ژبه شوله. دا د پښتو ژبې پرمختګ ده. خو دا چې څومره تر دې زیات په کار ده، دا ضرورت اوس هم پېښېږي. البته که زه د یو لیکوال نوم اخلم، دا به مناسبه نه وي چې یاره مثلا لکه پلانکی. خو موږ هم په نثر کې اوس نن سبا ډېر ښه لیکوال لرو، ډېر ښه کار شوی ده. او په شعر خو لکه د تاسو چې یادونه وکړه، شعر کې خو خدای دې لري چې بیخي په ساده اصطلاح وایم چې چېرته تیږه جګه یې تر لاندې شاعري. په نثر کې ډاکټر صاحب اوس وخت کې ستاسو په اند څوک ښه لګیا دی؟ مثلا مشخص داسې څوک درته معلوم دي چې هغوی په نثر کې کار کړی دي؟ والا ګوره، په نثر کې که زه ووایم چې په دا لیکواله طبقه کې ما د شپون د هغه کتابونه مې لوستل، د پسرلي صاحب دا اوس یې 2 کتابه چاپ دي. حالانکې هغه ډېر لوی شاعر و د دې زمانې د هندي سبک، مګر ډېر ښه کار یې کړی دی. استاد غضنفر په دې اوس وخت په لیکوالو کې، په ژوندیو لیکوالو کې د نثر سرلاری لیکوال موږ ورته ویلی څو. درویش درانی چې یو شاعر ده، مګر په نثر کې پراخ لاس لري. کاروان صاحب سره بله ورځ ناست وم، هغه وایي چې ما ډېرې ډرامې لیکلي دي، ډېر نثر مې لیکلی ده، خو چاپ کړی مې نه ده. یعنې مطلب دا ده چې هغه شاعران چې تنها موږ له شعر نه خبر یو، هغوی په نثر کې هم ډېر کار کړی ده. داسې ذکر لیکوال داسې د استاد ازمون ده چې شاعر ته مګر په څېړنه کې، په ناول لیکنه کې، په یونلیکونو کې بیخي نوم ده، ډېر لوی نوم ده. نو همداسې ډېر زیات مثالونه زه ورکولی شم. قربان، ډېره مننه. حیران صاحب لیدونکي به مو منتظر وي. بحث ډېر خوږ ده، ډېر خوندور ده. د پروګرام دغه برخه کې به یو غزل راباندې واورئ؟ ولې نه، غزلې به خبرې دي، د غزلو خوږې دي، غزل دي بیا هیله کوم خوشحاله اوسئ. وبه وایم، خو زه نه پوهېږم چې څنګه ذوق شعر تاسو ته ووایم. بس چې تا انتخاب کوم موږ تا چې لیکلي دي انشاءالله. ښه، یو غزل به درته ووایم چې تا به رایاد کړم
تا به زړه ته ښه نږدې راولم تا به رایاد کړم تا به زړه ته ښه نږدې راولم صبر چې زه خو مې لږ زور په حافظې راولم تا به رایاد کړم تا به زړه ته ښه نږدې راولم صبر چې زه خو مې لږ زور په حافظې راولم ځم چې نغمې دې بدرګه کړم سور او تاله سره ځم چې نغمې دې بدرګه کړم سور او تاله سره ځم چې پسرلی دې تر شډلې لپټې راولم او په بېوسۍ مې د رقیب پر وړاندې مه ګرموه په بېوسۍ مې د رقیب پر وړاندې مه ګرموه څه خدای خو نه یم چې په خلکو زلزلې راولم بېوسۍ مې د رقیب پر وړاندې مه ګرموه څه خدای خو نه یم چې په خلکو زلزلې راولم او د مخخې تر ځایه څنګه هر وخت ورنشمه د مخخې تر ځایه څنګه هر وخت ورنشمه څرنګه ځان ته دې عظیمې حادثې راولم او هغه دې هم زما د جذباتو درناوی ولري هغه دې هم زما د جذباتو درناوی ولري زه به هم زړه د خواهشاتو له کوڅې راولم او غمی غمی زړه مې حیرانه تل د خیال کلي ته غمی غمی زړه مې حیرانه تل د خیال کلي ته بوزم خو بیا یې ترې زرې 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 راولم ډاکټر صاحب خوند یې وکړه ډاکټر صاحب یو بل پوښتنې ته راځم ټولنیزو رسنیو کې لنډۍ ډېرې ښکته پورته کوي بیا بالخصوص هغه سیمهییزې لهجو کې چې لیکل شوي دي په کومه سترګه ورته ګوري ولا لنډۍ خو دا زه د ژوند ژانر ورته وایم او له وړکتوب نه مې مینه ورکړه هغه چې بیخي ماشوم ومه مور به مې دا ډېرې لنډۍ ویلې مثلا د کلیوالو ودونو په دې شیانو کې به دا لنډۍ ما اورېدلې یعنې که زه اول چې شاعري ته راغلی یم د لنډیو په مینه باندې راغلی یم که د لنډیو مینه نه وی را سره د ټپو ممکن ما به شاعري ته نه وی راغلی او کوم چاپېریال کې زه اوسېدلم که نه ما به لنډۍ اورېدله هغه وخت کې د مهاجرت په وختونو کې او پاتې شو دغه ده چې لنډۍ خو په دوه نیم بیتو کې هغه ژانر د هغه نظم ده چې ممکن په هغه د سلګونو بیتونو خواږه په دوه لنډیو کې په دوه بیتونو کې راټول نو په پښتنو د خدای له وریانه ده چې د هېڅ قام په هېڅ ژبه کې دا ژانر نشته نه څوک اخیستی سي نه غلا کوی سي نه پټوی سي نه تقلید کوی سي نه شاعر معلوم ده یو معجزه ده نو خامخا زه خو ډېر ورته قایل او ډاکټر صاحب سړی په دې حیران شي چې دغه لنډۍ څومره تاریخي مخینه لري ځکه که موږ ووایو شفاهي ادبیات دي ولسي ادبیات دي له یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي خو دا څنګه سړی مرموی شي چې لومړی ویونکي به یې څوک وي اصل کې د رفیع صاحب یو تبصره مې لیدله هغه وایي چې سپوږمۍ کړنګ وایه راخېږه یار مې د ګلو لو کوي به تېرېږي ده وایي چې دا هغه وخت کې چې له اسلام مخکې وایي چې هغه وخت کې به د سوما د ګلونو لو کېده نو هغه به دوی د شپې کوله نو په هغه وخت کې دا لنډۍ ویل شوې ده یعنې مطلب دا ده چې زرګونو کلونو ته د دې مخینه رسېږي او داسې نورې ډېرې لنډۍ دي چې له هغو نه څرک لګېږي چې 1000 کاله 1200 کاله 900 کاله د هغې لنډۍ وتلي دي بل هغه یو انګریز لیکوال دی هغه ویلي وو چې که چېرته پښتنو مورخین نه درلودی که چېرته پښتنو مورخین نه درلودلی لنډۍ کافي وو تر څو د پښتنو تاریخ وساتي یعنې مطلب دا ده چې که پښتانه بیخي ورک شي تاریخ هر څه ورک شي که تنها دا لنډۍ وي د دوی هر څه ترې معلومېږي چې د پښتانه یعنې څوک رښتیا ده ډېر یو بهترین ژانر دی دا د پښتنو دپاره یو ځانګړې لورینه ده حیران صاحب تر اوسه د کوم خاص شاعر څخه متاثره شوی دغه د شعر څخه ولا زه ما خپله معیار داسې ټاکلی دی څوک چې ښه شعر وایي هغه دې ما خوښ خو بیا هم هر سړی یو آیډیا لري په لومړیو کې نه بلکې تر اوسه پورې کاروان صاحب نه ډېر متاثر وم حتی په لومړیو کې هغه وخت کې بیخي زیات متاثر وم او وجه
دا وه چې څه وایي چې ما د زړه خبرې به کولې خو له هغه پرته زه وایم چې نه که ځانګړی وي نوره ممکن لکه درویش صاحب چې دا شاعر ده نور پسرلی صاحب و داسې و نو زه بیا هم وایم چې هر څوک ښه شعر لیکي هغه زما ایډیال شاعر مننه خیر اوسي کاروان صاحب یو خاص مهم شاعر دی ډېر لوی شاعر دی که ممکن وي یو غزل بیا هم ښه زه به یو غزل ووایم چې له راختونکي لمره څرنګه رڼا زده شي له راختونکي لمره څرنګه رڼا زده شي تیارو ځپلو ته اول باید چې دا زده شي او د ازادۍ او د زندان توپیر په خوب کې نشي د ازادۍ او د زندان توپیر په خوب کې نشي مرغۍ چې والوځي نو روح د هوا زده شي د ازادۍ او د زندان توپیر په خوب کې نشي مرغۍ چې والوځي نو روح د هوا زده شي او ډېرې کیسې له مونږه پټې وي د مور لمن کې ډېرې کیسې له مونږه پټې وي د مور لمن کې ډېرې کیسې له بېلتونه وروسته را زده شي او له بدو ورځو نه مو بې له ژړا هېڅ زده نه کړل له بدو ورځو نه مو بې له ژړا هېڅ زده نه کړل خو لږ وخانده چې چل مو د خندا زده شي له بدو ورځو نه مو بې له ژړا هېڅ زده نه کړل ته خو لږ وخانده چې چل مو د خندا زده شي او سیند که په لویه سینه نه شوه ملګرتیا کولی سیند که په لویه سینه نه شوه ملګرتیا کولی پرېږده ترې ځم به تنهایي خو به زما زده شي او ژوند پسې ګرځم 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 به تر هغې پورې ژوند پسې ګرځم ګرځم ګرځمه تر هغې پورې حنیف حیرانه چې څو راته معنا زده شي ډېر ښه دی ډېر ښه دی حیران صاحب ما مخکې یاده کړه چې شعر دې له خبرو او خبرې د شعر خوږې دي ډېره زښته زیاته مننه حیران صاحب راغلو شو د ماشوم ادبیاتو ته په اوس وخت کې یا پخوا د ماشوم ادبیاتو څومره کار شوی دی او څومره پکار ده چې دغه ادبیات وکړل شي له بده مرغه باید ووایم چې څومره چې پکار داسې نه ده شوی خو بله ورځ له کاروان صاحب سره خوست کې ناست وم هغه راته ویل چې یو کتاب مې تیار دی چې د ماشومانو ته مې ترانې لیکلي زه ډېر خوشحاله شولم نو همداسې د مصادر بنسټ په نوم باندې بنسټ و چې ډېر کلونه پخوا یې اقدام کوو هغوی په لسګونو بلکې په سلګونو کتابونه د ماشومانو ادبیات ته ځان کړي چې دا پښتو ادب په برخه کې یو ډېر لوی کار دی او دا ډېر غټ کار وشو ډېر البته په دې وروستیو کلونو کې پښتو ادب ته خاصا د ماشومانو ادب ته ډېر غټ کار وشو خو څومره چې پکار ده څومره چې ضرور ده ممکن هغومره نه وي شوی ځکه چې په دې برخه کې ډېرو زیاتو حلو ځلو ته ضرورت ده خو نه څومره چې ما لیدلي دي په ځینې د نثر په برخه کې د کارټون په برخه کې د انځورګري په برخه کې د ماشومانو لپاره د هغوی د ذوق د لوړولو لپاره هغوی د ذهني ظرفیت د لوړولو لپاره ځینې کتابونه داسې چاپ شوي دي چې له ماشومانو سره ډېره مرسته کوي او خو ویش یې که نه ده سوی مطلب دا ده چې موسسو او ځینې خیریه بنسټونو دا چاپ کړلې حتی ویډیا یې ویشل خو باید تر هر ماشومه که هر ماشوم نه و 50% ماشومانو ته باید رسېدلي وی چې له بده مرغه دا کار سم نه ده شوی او نور ما چې څومره لیدلي دي حتی د شعر په برخه کې چې ماشومانو ته د دوی په ژبه سندرې ویل شوي دي د للوی للی للو للی للو په ژبه باندې شوي دي ډېر کار ورته شوی ده او خو دې ته موږ دا نشو ویلی چې مطلب نور کار ضرورت نشته بلکې د دې زیات ضرورت نور هم شته قربان ډېره مننه ډېر قدرمن حیران صاحب د ماشوم ادبیات واقعا د پام وړ دي د ماشوم په ذهن د هغه په روح روان د هغه په فکر د هغه په آینده د هغه په شخصیت مثبت تاثیرات غورځوي او تر ډېره حده په نوره نړۍ کې د ماشوم د ادبیاتو دپاره ځانګړې برنامې ترتیبېږي ځانګړې ماشوم وبښئ فدا صاحب ماشوم ته مور په وړکتوب کې سندرډوله هغه کوي زما بچی خوب یې لاړ خوب یې تللی ده تر کړو پام چې رانه شي پیشو چې هغه په سندره یې ویده کېږي په همدې کې یو سور وي یو لی وي ماشوم یعنې په ماشومتوب کې
هغه کېږي له دې نه متاثره کېږي. نو مطلب له دې نه دا معلومیږي چې یعنې ادبیات د ماشوم په ذوق هم ځانګړی اغېز کوي. اغېز نه درلودلی، نو هلته بیا دی ورته وده کېدل د ده وده کېدل د دې لامل ګرځي چې دا د دې ښکارندوی دی چې واقعیت په ماشوم هم ادبیات تاثیر کوي. ډاکټر صاحب دا چې پوښتنې بیخي ډېرې وي، له تاسو سره بس دا خبرې ناسته دا زموږ دپاره ډېر یو خوندوره شېبه وه، ډېر یو خوندور وخت و. وروستیو شېبو ته رسېدلي یو. زموږ د ویاړ میډیا له طریقه لیدونکو ته کوم پیغام ورکوي؟ مایک مو خدمت کوي. مننه، خوشحاله شولم فدا صاحب چې راغلم. د تاسو له برکته مو تاسو له خوږو همکارانو سره ولیدل، تاسو له برکته مو داسې فکر کوم چې د ویاړ میډیا لیدونکو کتونکو ته مخامخ یم. دوی ټول زه ګورم، دوی ټولو ته زه د زړه خبرې کوم، د زړه سندرې کوم، د زړه شعرونه وایم، د زړه کیسې ورته کوم. اصلا دا موضوع دا چې د ادبیاتو د شعر و شاعري په اړوند زه فقط دا یو مشوره هر چاته ورکوم چې که غواړئ چې ښه شاعر واوسئ، ښه لیکوال واوسئ، ښه مطالعه وکړئ، کره کتنیزو غونډو ته لاړ شئ. او بیا هم وایم چې که تاسو غواړئ چې ښه لیکوال جوړ شئ، که غواړئ ښه شاعران جوړ شئ، نو مطالعه وکړئ، خپله ژبه هم ولولئ، د نورو ژبو لیکوال ولولئ، د نورو ژبو شاعران ولولئ. ښه خبره دا ده چې لیکل لږ وکړئ، لوستل زیات وکړئ. کله هم که دا کار وکړو تاسې به کولی شئ چې په هغه لږ کیفیت کې به تاسې خپلې ژبې ته ډېر څه وکړي. ډېره زښته زیاته مننه. ډېر ښاغلی ډاکټر حنیف حیران چې راغلی او له موږ سره مو مرکه وکړه. تاسو مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. د ویاړ میډیا درنو لیدونکو، دا وه زموږ د غزل ماښام خپرونه چې له ډېر دروند استاد، لیکوال، شاعر او ډاکټر حنیف حیران سره مو درته چمتو کړې وه. تر بلې داسې خپرونې موږ ته اجازه راکوي. د خدای په امان. د غزل ماښام ادبي خپرونو د لیدو لپاره د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.